باچا سلامت، څنګه مو خپل دربار ته راوغوښتم؟ خیر خو به وکنه؟ ستا نوم څه دی؟ زما نوم ذبیح الله. ته هغه نجار یې چې په ښار کې تابوتونو دکان لري؟ او زه یم. ولې خیر شه؟ په تا باندې د اعدام حکم صادر شوی. سبا 10 بجې تا باید موږ اعدام کړو. باچا صاحب دا ته څه شوی؟ باچا صاحب لږ فکر وکړئ، شاید ساوه شوي ما ګناه څه کړې. زما خطا څه ده باچا صاحب؟ مې ظلم مه کوه. چپ شه، که د دنیا په هر کونج کې نه پټ شي دلته دې راولم او وژنم دې. باچا صاحب واړه واړه بچي دي، تاسې ظلم مه کوئ. ما څه کړي؟ چپ، ځه ورک شه. سبا 10 بجې ته باید دلته حاضر یې. ذبیح الله بچې، ها پلار جانه. بچې ویده شه که نه، وختي راسه مې درته پام دی. کله په یو اړخ اوړي، کله په بل اړخ اوړي. خوب نه درځي که بل څه مشکل لري. ما ته ووایه که نه بچې. نه پلار جانه، څه خبره نشته دی، تاسو ویده شئ. ما ته هسې خوب نه راځي. زما نجاره زویه، پلرونه په اولادونو پوهېږي؟ څه مشکل لري؟ ما ته ووایه که نه. پلار جانه خبره داسې ده چې نن ماښام پاچا صاحب زه دربار ته وغوښتم او ما ته یې ویلې چې ته هم هغه نجاري چې په ښار کې تابوتونه جوړې ملحو، وایي چې ستا د اعدام کولو جرم صادر شوی او سبا باید تا اعدام کړو. نو زه یې صفحې ته پرېنښودم چې زه ورته ووایم چې زما ګناه څه ده، او راته یې وویل که د دنیا هر کونج ته لاړ شي را پیدا کوم دی او اعدام کوم دی. نو په تشویش کې ما چې ما خو څه کړي م نه دي، ولې ما سره داسې کېږي؟ زما ساده زویه، ویده شه. که خدای جل جلاله یو دی، خو انسان ته یې د ستونزو او کړاوونو د وتلو لپاره ډېرې لارې چارې پیدا کړي دي. پښتو کې یو متل دی، وایي د کومې بلا ترمنځ چې شپه وي د هغې بلا نه مه ویرېږه. ویده شه. بېشکه پلار جانه همداسې ده. پلار جانه ته کښېنه، زه یې ګورم چې څوک دی. ما ته پته ده هماغه د پاچا کوم عسکر به یي که نه. ای وروره مه خفه کېږه، بېګا پاچا صاحب مړ شو او زه تا پسې رالمه چې راشه نجاره وروره تابوت ورته ساز کړه. ویده شه، که الله جل جلاله یو دی، خو خپلو بندګانو ته یې د ستونزو او کړاوونو له وتلو لپاره یې ډېرې لارې چارې جوړې کړي. الله به خیر کړي. پلار جانه ستاسو دغه خبره حقیقت کې صحیح ده. زه به ورشم چې تابوت ورته جوړ کړم. له یاده مه وباسئ چې هر وخت او هر ځای کې مو خدای جل جلاله ساتونکی دی. د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و